ډاکټر اکرم ملکزی نن سبا پر خپل جرمني پښتو ډکشنري کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنري په 2009 کال کې چاپ شوه. پر دې قاموس ډاکټر ملکزی 10 کاله کار کړی دی. د طب ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي. له ښاغلي ملکزی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنري کار کړی. په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 نه تر 1:30 بجې پورې او په ویکند کې مې کار کړی په رخصتیو کې. یعنې مجبوراً چې ویلی شي چې دا 1000 پاڼې ده چې باندې 1000 پاڼې 1014 پاڼې ډکشنري ده. په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، یعنې 15000 ساعته مې پرې لګولي. د دې ډکشنري د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پې کاوه، ستونزې څه وې؟ ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نه وو او ټایپ ماشین حتی پښتو هم نو دا مې لومړی په لاس باندې لیکلې وه، نو دا یې لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي وو، نو هغه کې سړي نشو کولی چې ټول د ډکشنري په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل پاڼې 19 پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر به وران شو، بیا به بل فایل سړي لیکه. دا یې ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټلیفون کړی وای، چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونو باندې سړی عکسونه اخیستی شي د بوټو، د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي. کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او که نه عکس ته ورغلي یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري له نږدې نه ده لیدلې. عکسونه خو پکې نشته، ځکه د کاپي رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند نه یې واخیستل شي، اجازه واخیستل شي. بلکې ما داسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د تشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنري کې وو. نو کله چې مو لغتونه تشریح کړي، دا ډکشنري څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟ 1014 مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15,000 لغات پکې موجود دي، خو 45,000 تشریحي مثالونه بیا پکې دي. ډاکټر صاحب ملکزی، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یوه ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار یې شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لرئ چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ؟ زما په دې چې عمر پر مخ تللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړه. هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دی چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغې ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نیغې کمرغه یو بل افغان اتکسي په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوځي. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلې ده او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپله ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړئ؟ هو اوس خو دا ډکشنري 13 کاله کې چې راوتې ده، نو په دې 13 کالو کې د په پښتو ژبه کې او په جرمني کې نور لغات راوتي دي، کمپیوټري لغات راوتي دي. نو په دې اساس باندې زه لګیا یم دا ډکشنري تازه کومه، لږ غټومه. نو یوازې په دومره وخت کې داسې 300 پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو 1-2 کالو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د 1300 نه تر 1500 مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.